بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دا عظیم عبادت را روان دی چې هغه ته قربانی وای. نو د قربانۍ د لپاره دا یو طریقه ده او یو دوا ده، دا زده کوي ان شاء الله په دې باندې عمل وکړي. نو الله جل مجده خاص هم په قربانۍ باندې مسلمان ته اجر ورکړي، دې سره اجر کې نورم زیادت راشي. هغه دا چې کلم انسان قربانی کوي او ساروی لږ کوم نه مخ قبله طرف ته واړی، دا غنا پس تداد وي چې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ورپسې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ورپسې لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دا کلمات چې وي د قرآن مجید آیاتونه دي. دین پس په وي بسم الله الله اکبر، او چې کله دا زناور ذبح کی اخی خسته طریقې سره مړی ولا کټ کی او حلق ولا کټ کی او درګونه. نو چې کله زناور ذبح کی هغه نه پس په بیا دا دوی چې اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام. یعنی یا الله دا قربانی او دا ذبح مان خپل دربار کې قبول کړي، لکه څنګه چې تا محمد علیه السلام نه او دا ابراهیم علیه السلام نه قبول کړي و. نو دا دواګانې یادول پکار دي او دا دواګانې په وخت قربانۍ کې ویل پکار دي. دې سره ان شاء الله العزیز دا بندا او دا قربانی نور هم الله تعالی ته نږدې شي.